دا قصه ده د جادو بوټان. نیلي یوه ښه جینۍ وه، د هغې پښې ماتې وې او هغه صحیح نه شوه ګرځېدلی. هغې غوښتل چې د نورو ماشومانو په شان لوبې وکړي، خو هغې غریبې خو پښې ماتې ولې او صحیح نه شوه ګرځېدلی. یو ورځ دا نیلي خپه ناسته وه او یو نظر یې په یوې مرغۍ باندې پرېوتلو چې چا د مرغۍ مښوکه تړلې ده او نیلي په ژړا شوه. نیلي راښکته شوه خو هغه راوغورځېدله. هغه مه کوه چې هر رقم یې زه تا بچ کوم. نیلي د هغې مرغۍ طرف ته روانه شوله چې مښوکه ورله خلاصه کړي. لاس یې دغه کړو او مښوکه یې ورله خلاصه کړله او مرغۍ چې جګه شوه نو ناڅاپه یو کار وشو. د هغه مرغۍ نه پرې جوړه شوله، یوه ښاپېرۍ. اوه نیلي ته غم مه کوه، ما ته پته ده ته یوه ښه جینۍ خو ستا خپې کار نه کوي. زه به تاله د جادویي بوټان درکړم، بیا به ته ګرځېدی شي. نیلي ته دا د جادویي بوټان واچوه، بیا به ته ګرځېدلی شي، زه درنه ځم. هغه پرې له هغه څخه لاړه او نیلي چې هغه بوټان واچول نو نیلي په ګرځېدلو باندې پیل وکړ. هغه صحیح نه شوه ګرځېدلی، خو چې لږ کوشش یې وکړو نو صحیح ګرځېدلو باندې روانه شوله او بیا ډېره خوشحاله وه چې د هغې ماشومانو په شان لوبې کولی شوې. نو ګرانو مینهوالو، تاسو وکتله دا قصه. تاسو دا کیسه خوښه شوي نو موږ له ویډیو لایک کړئ او کمنټ وکړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.